درنو اورېدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خپرونه کې مو یو داسې متقاعد ډګروال انتخاب کړی دی چې د نظامي زده کړو او دندو ترڅنګ یې د شعر او موسیقۍ نازک لاسونه هم تر غاړې تاو کړي دي. یوه شعري ټولګه یې چاپ او بله یې د چاپ لار څاري. اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکی دی، خو ډېر کلونه کېږي چې په کندهار ښار کې اوسي. د ده په کول چې پلار یې هم له هرمونې غږولو سره بلد و. نو درنو اورېدونکو که مو خوښه وي د ده بشپړه پېژندګلوي به له ده څخه خپله واورو. مهرباني. ما د ژوندلیک په اړه به درته معلومات درکړم. صمدګل د خانګل زوی په کال 1442 هجري شمسي د حمل میاشت کې د لغمان ولایت د عمرزیو توندي کلي کې په یو علم پروره کورنۍ کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې مهترلمک په ښوونځي کې کړي او لیسه دوره یې د روخان په عالي لیسه کې سرته رسولې او وروسته بیا د نظامي زده کړو لپاره تحصیل ته معرفي شوی یم چې یو فعال او افسر فارغ شوی یم او د دفاع وزارت په بېلابېلو څانګو کې مختلفې وظیفې اجرا کړي دي. په ځینې ولایاتو کې هرات ولایت او ننګرهار ولایت، کندهار ولایت، زابل ولایت او په کابل ولایت کې ما خپل نظامی وظیفې چې کوم ځای کې ما ته راکول سوي دي هلته ما اجرا کړي دي. او د شاعرۍ په هکله به درته ووایم، زه په 8م صنف کې وم چې ما په شعر لیکلو پیل کړی دی او شعر سره یې ما شوق پیدا سو. 8م صنف نه را په دې خوا ما شعرونه لیکلي دي. د شاعري دغه الهام ما د استاد ملنګ جان یو کتاب ما ته مې پلار راوړی و، هغه ما لوسته. څنګه چې هغه ما ولوسته ډېر زیات شوق مې ورسره پیدا سو او په هغه کې ډېر ښه شعرونه و چې 400 مخه و. دا کتاب د ملنګ جان استاد، نو ما الهام زیات د ملنګ جان استاد د شاعرۍ نه اخیستی ده او په شعر لیکلو په 8م صنف کې ما پیل وکړ. دې تیارې دنیا ته خدایه ما مشال کړې، لوی درگاه کې مې قبول دغه یو سوال کړې، د وطن ناوې سرتوره پاته مشه او دا په وینو سور کفن مې ورته شال کړې، لتا قربان د جګو غرو وطنه د افغانانو میړنو وطنه، لتا قربان د جګو غرو وطنه د افغانانو میړنو وطنه، یو موټی خاوره د سره زر د مونږ ته، یو موټی خاوره د سره زر د مونږ ته، ډک د دامان د ګلو سرو وطنه د افغانانو میړنو وطنه، د احمد شاه میرویس ټاټوبی ته د ملالۍ او د نازو وطنه د افغانانو میړنو وطنه، لتا قربان د جګو غرو وطنه د افغانانو میړنو وطنه، احساس او مینه د وطن لرمه، احساس او مینه د وطن لرمه، صمد ګل وسومه شعر وطنه د افغانانو میړنو وطنه. شاعري خو په ټولنه کې بیخي ضرور ده چې دا شاعري خو نو ټول خلک شاعران هم نشي کېدلی او بعضې خلک دي چې په زړو کې یو څه هغه نشي ویلی، جامع ته د ناخوالو په خاطر باندې چې څنګه ناخوالې پې تېرېږي. نو دغه شاعران دي چې د دوی دا د جامع ناخوالې او دا غمیزې او کوم پټ رازونه چې د ولس په زړونو کې دي، دا شاعر کولی شي چې جامع ته یې وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي. دا هر فرد نشي کولی. نو د موسیقي په باره کې به درته ووایم، موسیقي ما پلار هم هنرمند و، د هغه څه مې لږ لږ زده کړې ده، خو ده ما ته نه ښووله. بیا ما په خپله د زاخیل صاحب استاد
لاندې د نظر لاندې ما د هارموني زده کړه ترسره کړله او ظاهر استاد صاحب ته بتلمه په کارتنو کې کور د دی نو هلته ما د ده نه یو څه هارمونیا زده کړله او سندرې مې په رادیو تلویزیون کې د 1962 کال را په دې خوا د رادیو سره ما همکاري درلودله په دیرې مجلس کې به مې اشتراک کوو تقریبا د 6 سندرو په اندازه د ما په ارشیف کې سندرې شته دي خو بیا دا د نظامي وظیفو په خاطر باندې ما نسو کولی چې زه دوامداره رادیو سره همکاري وکړم نو تقریبا یو 15 سندرې د ما ثبت شته دي په رادیو ملي ارشیف کې د کابل نو بل هغه بیا ما رادیو کابل ته مراجعه هم نه ده کړې تقریبا ډېر وخت شو نو بیا سره رژیمونه سره تاو بالا شول نو اوس فعلا په کور کې ناست یم او تقاعد یم خپل ژوند مخ ته وړم تاسو نه مننه چې ما هم دا پوښتنې وکړلې او ما تاسو ته معلومات درکړل